ډېر بل سوالونه کړی دی چې ماشوم له نوم یې ښوده چې پیدا شي دا د پلار حق دی که د مور؟ دې کې هېڅ اختلاف نشته خلکو په منځ کې، علما نه یادوم، د خلکو په منځ کې چې ماشوم له نوم یې ښوده د پلار حق دی، د مور حق نه دی. ځکه چې د دې بچي نسبت پلار ته کېږي، مور ته نه کېږي. بله دا چې د دې بچي خرچه، د ده تعلیم، د ده تربیت، د ده عقیقه، د هر څه په دې پلار لازم دي، په مور خو نه لازم. نو چې د هر څه په هغه لازم دي نو بیا هغه د دې حقدار دی چې هغه ورله نوم هم کېږي. بله دا چې د قیامت په ورځ به خلک رابللی کېږي هم داسې د دې کس نوم به اخیستی کېږي او د هغه د پلار، نو پلار یې حقدار دی چې نوم وله کېږي. یو څو مسایل دي چې په هغې کې بچی د مور تابعداري، نور بچی په هر څه کې تابعدار د چا دی؟ هغه د پلار دی. نو حق د پلار دی چې دې بچي له نوم کېږي. ها مشوره کوي، تپوس کوي، یا دیم په هغه نوم باندې راځي کوم نوم چې دا ښځه بیانوي نو بیا پکې په اتفاق او مشورې چې وشي خو ډېره ښه ده. خو نور که دا ښځه یو نوم وایي او دا پلار بل نوم وایي دا خاوني، نو خاون ډېر حقدار دی چې نوم وله کېږي. الا دا چې اوس د سخرګنۍ طرف نه مجبوروي او هغو له مشورې ورکړي او دی ورته بیا خاندي را خاندي چې صحیح دی جي تاسو څه ووایئ، ګډوډ نوم وي او څه شی به وي. بس دا بعض نومونه نن سبا باندې پښتنو ولیدو که نه، د دې نه زموږ هغه پخواني نومونه ښه وو، هغه ګران ګران. لکه اوس هم د مشرانو هغه نومونه تاسو ته معلوم دي د پښتنو، یعنې ګران ګران نومونه دي چې هغه داسې مزېدار نه وو، خو د پښتنو په معاشره کې چلیدو. خو دا اوس چې کوم نوي نومونه راوتي دي، بعضو راویستي د ډبانو دا او دا یو شی بل شی، د هغې نه هغه نومونه ښه وو د هغه پخوانو پښتنو، هغه ترې ښه وو. ته به حیران شي چې دا نوم یې ګوره را پیدا کړی د کوم ځای نه دی. یو نوم به را پیدا کړي، د اولنۍ سر به تیم ووایي، د اخرنۍ سر به تیم ووایي، په منځ کې به څه شی پاتې شي، بس دغه به وله نوم کړي. او بیا راشي دلته به تپوسونه کوي چې دا نوم به څنګه. زه ورته وایم ګوره جایز او ناجایز پسې مه ځه، اکثر نومونه جایز دي ښوده، الا دا چې شرکي معنی پکې یا غلطه معنی. خو ته دې ته وګوره چې د دې نوم مطلب څه دی. دې بچي ته به ټول عمر دا نوم ویلی کېږي. خو دا څه نوم شو چې ته وله ږدې؟ دې جنۍ له ږدې دې هلک داسې ښایسته نوم وله کېده چې د هغې یو ښایسته معنی یو نوم په ماشوم باندې اثر کوي. اول کوشش دا وکړه چې داسې ښایسته دیني نوم وله کېږي. که دغې کې نه نو بیا خو له داسې نوم وګوره چې د هغې یو ښایسته معنی. دا نه چې ته اخبار رالټې او په اخبار کې مثال کې یو ځای کې راغی ایکیا، څه ټکی وایي ایکیا، یاره دې جنۍ له ایکیا نوم کېنه دی، ډېر ښکلی ښکاري. نو ته اول وګوره ایکیا څه شی دی. او یا په روانې په لاره کې په بورډ دې نوم وکتو څه شی بل څه شی به لیکلی، دی به کور ته راشي په بورډ به ولیدو دا نوم به ښه نه. نو نوم داسې ږدئ بچو له چې هغه صحیح ښه معنی والی. اول کوشش دا کوو چې دیني نوم وله کېده، ابوبکر، عمر، عثمان، محمد، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالعزیز. په اورېدو کې دا نوم مزه کوي، په اورېدو کې داسې ښایسته نومونه وله کېده. او پرېږده دا کیسې چې د پلانیم دا نوم دی او د پلانیم دا نوم دی. بله یو کس راغی ما ته دلته وایي درس نه زه راووتم، نو درس نه چې زه اکثر وځم نو سړی ستړی شوی چې د پاسه ګنټه یا ګنټه خبرې وکړي، نو ما ته په لاره کې ملګري وایي چې زما زوی له نوم. نو ما نومونه خو ډېر دي چې نوم وله کېده، عبدالله ما یې کېده، عبدالرحمن کېده، دا ښایسته نومونه یې نه دا شتي وي زمونږ کلیوالو کې ډېر دي. نو ما اوس به زه ودرېږم، زه به تا ته شمارم، ته ما ته ها نه کوه، ها نه کوه. دا کوم وخته پورې به دا سلسله روانه ښایسته نومونه وګوره اوله کېده، بس خبره ختمه شوه. نو نوم یې ښودل د چا حق دی؟ د پلار حق دی. او پلار هوښیار ومي ډېر د مور نه، که نه مور هوښیاره یې ډېره.
او کېدی شي داسې چې مور هوښیاره وي نه شي کېدی کېدی شي چې زوروره خو دا لازم نه ده ښه صحیح داسې کېدی شي چې ښځه د سړي نه هوښیاره هغه بیا په سړي کې کمی داسې سړي شتي چې هغوی کې د عقل په اعتبار سره کمی دی د علم په اعتبار سره خو دا لږ د شمار خلک چې ښځې ترې هوښیاره نو سړی هوښیار هم دی سړی حق هم ډېر لري او د بچي نسبت هم هغه ته کېږي نو دا د هغه حق دی